السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو د یوټیوب چینل مینوالو کتون کورونو او خويندو، الله تعالی مو همیشه د لپاره خوشاله تر او تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو درغم ار مصیبت ور درنه پمنه حفاظت کی ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندو، نن زه تاسو ته یو نوی او خاص وظیفه خایم. دا د خلکو د پاره دا د خويندو د غیرون د پاره دا چې هغه د اولاد خواهش لري لیکن اولاد د هغه نوي یا د هغه چې د حمل ضایع کیږي. زما عزتمندو، حمل ضایع کېدل دا د سو جوهاتو د وجه نه. بعضو جوهات داسي چې په زنانه کې څه بیماری وي نو که چرته طبي لحاظ سره په هغه کې دنه نقص وي، څه نقصان وي، نو دغه علاج پکار دی. یوازې وظایف ته او دغه شانتي دعا غوښتلو ته کېناستل نه دی پکار، ځکه چې بعضی اوقات علاج ته ضرورت وي او بعضی ټیم کې دعا ته ضرورت وي. نو که یو سړی د علاج نه مکمل انکار کوي نو دام چې دینو ناپوهه دی. او دغه شانتي که یو سړی د دعا غوښتلو نه او د وظایفو نه انکار وکړي او صرف ډاکټرانو باندې تکیه کوي نو دا هم چې کوم دینو ناپوهي ده. زما عزتمندو، علاج هم ضروری دی او دغه شانتي د علاج سره سره د الله رب العزت نه غوښتل د لازمي سیز دی. نو د وظیفو په ذریعه سره زما عزتمندو د الله رب العزت نه غوښتل دي. اوس حمل ضایع کېدل زما عزتمندو، بعضې خلک داسې وي چې هغوی خو د سره حمل یعنی حمل د سره لږي نه، مطلب دا دی چې بس بیماری په خپل ټیم او په خپل وخت باندې د زنانه راځي او حمل نه لګېږي. بعضې داسې وي چې د هغې حمل ولګي 2 میاشتو پورې، دغه شانتې 3 میاشتو پورې، بعضې داسې چې 4 میاشتو ته مو رسېږي او بیا هغه زایله شي. دغه رنګې زما عزتمندو، بعضې خلک داسې وي چې د هغوی حمل 6 میاشتو ته ورسیږي، 7 میاشتو ته ورسیږي او پیدا شي ماشوم اکثر مړ پیدا شي یا چې کوم دینو یعنی صاحب کی او پیدا کېدو کې چې دینو هغه مړ شي او وفات شي. نو زما عزتمندو، د داسې خويندو د داسې رونو د پاره دا یو عظیم شان وظیفه ده. تاسو دا وظیفه او دا عملو کې ان شاء الله جل جلاله بس تاسو د حمل حفاظت وکي او الله رب العزت په ان شاء الله نیک عمل صالح دیندار اولاد درکې. زما عزتمندو، تاسو ته هم معلومه ده چې بسم الله الرحمن الرحیم یعنی د الله رب العزت نوم کوم کار شي په بسم الله سره شروع شي، نه د الله رب العزت په نوم سره شروع شي نو هغه کامیاب وي او دغه شانتي هغه خپل نتیجې ته رسي، انجام ته رسیږي. او کوم کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شي نو حدیث مبارک راځي چې دا لنډې بوچې وي. مطلب دا دی چې ممکنه ده چې څه وخت پورې وچلیږي لیکن دغه کار کې به ناکامي وي، دا به ډېر لنډ وي. او چې کوم کار د الله رب العزت په نوم سره وشي نو هغه کې به خیر وي، پای کې برکت وي. ناول خو زما عزتمندو، زما ټول ورونو ته دا گزارش ته کلهم چې تاسو د خپل بیبي سره کورواله کوي نو اول هو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لازمی وایي، یا چې کوم دی دا غي کوم دعا را تاسو سکرین باندې ښکاری اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، دا دعا چې کوم دی نو وایي دا لازمی وای. او دغه شانتی کله چې به حجاب کېږي یعنی خپل لباس لري کوي نو په دغه ټیم کې بسم الله وای. او کله چې بالفعل یعنی کورواله شروع کوي نو دغه ټیم کې که په زبان باندې نه وینو په زړه کې وای چې بسم الله الرحمن الرحیم یعنی د الله رب العزت په نوم باندې ز کورواله کوم، یعنی خپل خواهش د الله رب العزت په نوم باندې پوره کوم، په جایز ځای کې په ناجایز باندې نه. نو زما عزتمندو، کله چې تاسو اعوذ بالله وای نو دا یاد ساتئ چې دغه ټیم کې تاسو سره چې کوم دینو شیطان شریک نه وي، په دغه فعل کې تاسو سره شیطان شراکت نشي کولای. یا تاسو دا دعا وای نو تاسو باندې چې کوم دینو یعنی شیطان غلبه نشي کولای. او د الله رب العزت نوم چې واخلې نو کورواله او کې نو دغه کورواله چې ستا اراده دی چې الله رب العزت مال د دین اولاد راکړي نو ان شاء الله د الله رب العزت په نوم باندې تا دا فعل کړي دغه کار شروعات او ابتدا تا د الله رب العزت په نوم باندې کړي دا نو ان شاء الله رب العزت پستاره دغه حمل او ستاره دغه بچي حفاظت کوي. دا خو زما عزتمندو د کوروالی طریقه کار شو چې په دغه طریقه باندې تاسو کوروالی کوي. اوس د دین علاوه دا خو ګورې هغه چا لپاره نه چې یعنی چا اولاد نشته هغه صرف په دې طریقه باندې کوروالی کوي، اعوذ بالله دی وای، بسم الله دی وای، یا دا دعا وای. دا هر مسلمان باندې چې کوم دی نو لازمي دي چې هغه په دغه طریقه باندې کوروالی کوي، یعنی شیطان نه پناه غواړي او دغه شانتي د الله رب العزت په نوم باندې شروع کوي. دا هر مسلمان باندې لازمي دي زما عزتمندو. د دین علاوه زما عزتمندو د کوم کسانو چې حمل ضایع کیږي نو د هغوی په خدمت کې درخواست دی چې د الله رب العزت دغه مبارک نوم یعنی بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمات دي. دغه بسم الله الرحمن الرحیم زما عزتمندو دا په یو صفا کاغذ باندې
166 مرتبه یعنی 166 مرتبه ولیکي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم که په خپل باندې نشي لیکلای نو په داسې کس باندې ولیکا چې هغه په لیکلو باندې پوهیږي بل چا باندې چې دین ولیکا سم مسله نشته نو 166 مرتبه دار ولیکو دغه تعویذ به زنانه د ځان سره ساتي قبل پرز دا وی چیرې زی غاړې ته چوم نو غاړې ته هم چولې شي کدا وی چیرې زی مټ ته چوم نو مټ ته مچولې شي او دغه شانتي ک بل څه طریقه باندې دار ځان سره ساتي نو باغ طریقه باندې هم ځان سره ساتلې شي لیکن حفاظت پې کوي څنګه حفاظت پې کوي حفاظت پیدا شي کوي قبل فرض د دې بیماری راځي نو د بیماری په حالت کې چې کوم دی نو خیر دی د وباسي یا قبل فرض کوروالی چې کوم دی نو کوي نو کوروالی په حالت کې دغه تعویذ چې دی نو لري کوي او دغه شانتي یا کچرتا غسل خانه ته ځي او باتروم ته ځي نو دغه ټیم کې چې کوم دی نو د وباسي او قبل فرض او نوستل شي او دا بند وی پټ وی نو بیا په دې باندې چې کوم دی نو سم ملامتیا یا سګونا چې دی نو نشته لیکن چې یادی ورته نو داري واسي که یاد ورته نو د اوسر خانه ته لاړه یا چې کم دینو یعنی بیماری راغله او تعویذ چې کم دینو غاړي ته وو نو په دې باندې سم ملامتیا یا چې کم دینو سو ګنا نشته ځکه چې دغه بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی دی دا چې کم دینو کاغذ باندې لیکل شوی دا کاغذ بیا چې کم دینو په پلاستیک کې باندې پلاستیک بیا په کپڑا کې باندې یا په سرمن کې باندې نو زموږ عزتمندو دغه باندې تاسو باندې څه ګنا یا ملامتیا نشته نو په دې طریقه باندې زموږ عزتمندو د خپل حملونو حفاظت کې ان شاء الله امید دربدې چې تاسو حمل وځای کیږي نه او دا غینه الله رب العزت تاسو له صحیح سالم اولاد درکړي زما عزتمندو اولاد چې کوم دی چې رچانوي هغه ته پته را چې سمره پیغور خلکو ته جوړيږي او دغه شانتي اکثر د زنانه یو بل پیغورونه چې دین ورکي الله میراته کړي دا سیواغسي نو دغه خبرو نه دی الله رب العزت تمام مسلمانان چې دین وساتي دا یو ډیر بدترین کار دی او دغه شانتي بد عمل دی چې رب المسلمان لته پیغور ورکي ځکه چې حمل اغستل نه غستل اولاد چې کم دینو پیدا کول نه پیدا کول دا الله تعالی کار دی نو دا الله رب العزت نه زما عزتمند غختل دي ان شاء الله دا خلکو پیغورونه هغه الله رب العزت چې کم دینو ینداوی سترګي الله رب العزت ټیټی کی او الله رب العزت پتا سول اولاد در کی ډیر مجرب ترین عمل دی زما عزتمند دا عمل هغه زنانه لازم وي چې رچا حمل ځای کیږي عزتمند الله تعالی همیشه لپاره خوشاله تر او تازه کامیاب او آباد ساته مونږ له اجازه تر کې ملایو به ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې دلوي الله په امان